طالبان وایي ښځو له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولی. افغان طالبانو ویلي افغان ښځې له دې وروسته نشي کولی چې له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبه کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل هغه افغان محصلینې چې بهرنیو هیوادونو تحصیلي بورسونه ورکړي باید بهر ته یې د سفر لپاره یوه لاره وسنجول شي. نوموړي همداراز ویلي هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې نیول کیږي. د طالبانو ویان ویلي په بهرنیو هیوادونو کې ځینې افغانان په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی طالبان نه غواړي چې نور افغانان هم په ورته برخلیک اخته شي. ښاغلی مجاهد د یکشنبې پر ورځ په خپل خبري کنفرانس کې همداراز ادعا وکړه چې هغه ټولو افغان محصلینو سره مرسته شوې چې دا مهال د اوکراین کړکېچ وضعیت کې ایثار پاتې دي. یادوي چې طالبانو د تیر کال دسمبر میاشت کې په هیواد کې دننه د ښځو د سفر په اړه یو لړ فرمانونه صادر کړي وو. هغه مهال د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا یو لارښود خپور شوی چې د موټر چلوونکو ترمنځ ویشل شوی و. تصویرونه یې ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي وو.